زه خو پوه نشم چې دا څه دي. په نوم کې خو سوپ دی، خو په خاورو کې خوند شته او په دې کې نه. خدای دې کبر نه کړي، په دې ورځ کې اشپز ډېر بې خونده خواړه پخوي، هیڅ خوند نه کوي. تاسو میرمن ګوهر ته په دې اړه کوم څه نه دي څو ځلې مو شکایت وکړو خو هېڅوک زموږ خبره ته غوږ نه کوي. دا نو څه معنا لري ګرانې؟ هر څنګه چې وي تاسو د دې ماڼۍ غړي یاست، ولې مو خبره نه اوري؟ کفترې خوله چې د خلاصه کینو جزایي کوي دی، د باندې قانون دلته نه عملي کیږي، د ماڼۍ قانون دلته توپیر لري. او میرمنو، قانون دی بدلولو لپاره جوړ شوی. د دې لپاره چې دا ډوډۍ زموږ لپاره مناسبه نه ده، موږ باید بدله کړو. وروسته له ډوډۍ ټولېږو او په دې اړه خبرې کوو. موږ باید په دې ماڼۍ کې سم بدلون راولو. ای جنو، نن د یووالي ورځ ده. که موږ سره یو ځای شو، میرمن ګوهرم زموږ په وړاندې نشي درېدلی. که جزایي شو، که ټول سره یو ځای مبارزه وکړو، بیا هیڅ چاته جزا نه ورکول کیږي. لوی مشهور پوهان پروسو ویلي انسان په سختي نړۍ ته راځي، خو ځینې ځان په زنځیرو تړي. اوس وخت را رسېدلی چې ټول لاس یو کړو او دا زنځیر له منځه یوسو. هغه پروسو څوک دی؟ موږ پېژني؟ ونجلې، هغه یو فرانسوي پوهان دی، ډېره موده کېږي چې مړ شوی. موږ به څنګه پېژني؟ یعنې چې فرانسوي دی، یعنې چې یو پردی. موږ له کومه پوه شو چې دا زموږ نیکمرغۍ لپاره ویلې؟ اوی خدایه، سمه ده سمه ده، پروسو هېر کوي. ګورئ میرمنو، موږ ټول سره له همدې شیبې تر څو چې خپلو هیلو ته نه یې رسېدلي باید مبارزه وکړو. په همدې سادګۍ پوه شوې؟ سمه ده، ستا خبره منو، خو څنګه مبارزه وکړو ښوونکې؟ یعنې تر څو چې زموږ خواړه نه وي سم شوي، هېڅوک باید ډوډۍ ونه خوري. زه خو هېڅ صبر نشم کوی. ته باید صبر وکړې. ټول باید صبر ووسو. له یو بل سره یو لاس کېږو تر څو چې خپل حق اخلو باید وزغمو. له ما سره څوک دي؟ میرمنو، تاسو بلنلیک ته په تمه یئ؟ هله راځئ خواړه مو وخورئ. نه یې خورو میرمن ګوهرې. خیرات خو به وي؟ پرهیز مو کړی څنګه؟ نه میرمن ګوهر، خواړه مو په زړه نه دي. تر څو چې زموږ اشپز بدل نشي، موږ هېڅ یو هم خوړو ته لاس نه وروړو. په خبره پوه شوئ؟ تاسو د دې لیونۍ خبرو ته غوږ نیولی څنګه؟ هله زما وخت مه ضایع کوئ. راځئ خواړه مو وخورئ. میرمن ګوهر، ناحقه ځان مه سرګردان کوه. نه یې خورو، څنګه چې پرسو ویلي وو خپل زنځیرونه شکوو. چا؟ زما په نظر همدا اوس یې وخت ده چې ټولې خبرې وایم. میرمن ګوهر، موږ له تاسو نه ځینې غوښتنې لرو. تر څو چې هغه عملي نشي، له دې ځایه هېڅوک چیرته نه ځي. زما خبرو ته ښه غوږ ونیسئ. تاسو ټول جزایي کوم، بیا به زنځیرونه هم درته ښکاره کړم. دا چې نه یې خورئ، ټول خپلو کارونو ته لاړې شئ. هله پاڅېږئ، کارونه مو پیل کړئ. ښه ووایئ، ستاسو غوښتنې څه دي؟ هغه اشپز چې پخلی خوند نه لري باید بدل شي. یو زموږ توشکې اصلا آرامه نه دي، ځکه زړې شوي دي، باید بدل شي. دوه او کوم څه چې د شپې غواړو، څه شی و؟ کله چې خپله مو هو، د شپې لخوا هر کله چې وغواړو هماغه وخت ویده کېږو، او سهار هم هر وخت چې وغواړو راویښېږو. دام شو. دریم زما پان ښه خبره ده. لږ تر لږه د پخلي په اړه خو په حقه دي که نه؟ امبره، ته هم د دوی پلوي مه کوه نو. درې ستاسو حق به هم درکړم. د دې حساب کار به تاسو ټول ورکوئ. ښوونکي فکر مه کوه چې زه نه پوهېږم. دا ټول ستا کارونه دي، ډېره ښه پوهېږم. آفرین دې په تاسو ټولې وي.